د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو څنګه چې تاسو به په سرخط کې لیدلي، د نن موضوع چې دا هغه ولې پښتو ژبه په پښتونخوا کې رسمي نه شوه، یعنې دا رسمي ژبه نه شوله په پښتونخوا کې، دې علتونه او به موږ په هغې باندې خپل نظرونه له تاسو سره شریکوو. دلته ما په یو دا پاور پوینټ پریزنټیشن هم جوړ کړی دی، دا به له تاسو سره شریکوم، نو تاسو ته به یو څه دا مسله روښانه شي. یو تحلیل پر ژبني، سیاسي او کلتوري عواملو باندې، که نه په دې باندې به خبرې کوو د خیر سره. نو زه به همداسې مخکې به ورپسې ځو، څنګه چې دا دغه راواړوم دویمه پاڼه صحیح شو. لنډ تعریف دې کې دی، وایي پښتو د خیبر پښتونخوا د اکثریت خلکو مورنۍ ژبه ده. دلته د خیبر پښتونخوا په اړه به یو څو خبرې وکړم. ملګرو چې کله د انګریزانو څخه پاکستان او هند او په هغه وخت بنګال هم د پاکستان سره دوی چې کله خپلواکي واخیستله، نو دغه چې و د پښتونخوا په هغه وخت کې نوم چې و NWP به ورته ویل، نارث ویسټ فرنټیر پروینس په نوم باندې به دا وه. نو بیا دې کې ډېرې هلې ځلې دغه قوم پرسته ګوندونه وکړي چې دغه نوم د پنجاب د ریاست نه واخلي او د خپلې صوبې دغه نوم بدل کړي او په دې باندې د پښتونخوا نوم کېږدي. ځکه لکه څنګه چې د نورو صوبو نوم پنجاب او په هغه وخت کې بنګال به مو سند او دغه بلوچستان، نو هغې غوښتل چې دغه نوم چې دی د پښتونخوا هم د سرحد صوبه پښتونخوا نوم باندې تبدیله شي. دوی دپاره دې هلې ځلې وکړي، خو داسې دی چې په پنجاب هغه قومي سیمې چې ورته دوی وایي چې په هغې کې چې دی د پنجابیانو اکثریت دی، کله چې دا درې صوبې ټول غړي راټول کړي د پارلمان د پنجاب هغه ته زیات دي. نو بیا دې عوامي نیشنل ګوند ډېر زیات کوښښ وکړو سره د نورو ځینې قوم پرسته ګوندونو چې دغه د صوبې نوم خپل بدل کړي. چې کله پنجاب ته دا مسله لاړه، نو هلته داسې وشو چې پنجاب کې پنجابیانو لکه دا نظر ورسره وړاندې کړو چې موږ خیبر د پښتونخوا ته د پښتونخوا نوم نه ورکوو، دې سره باید خیبر ولګوئ. دې کې خاص کر خواجه رفیق دا خبره په هغه وخت کې پارلمان کې وکړه چې دا د پښتونخوا ځکه دلته نور قومونه اوسېږي، نو دې په خاطر باندې باید دا خیبر ورسره ولګولی چې هغه دا چې په پنجاب کې سرایکي او دغه نور قومونه هلته اوسېږي، بلوڅ هم پکې شته، پښتانه هم پکې شته، خو هغه پنجاب دی، د پنجاب په نوم باندې یادېږي. داسې په بلوچستان کې هم ډېر زیات پښتانه دي، تقریبا نیم پښتانه اوسېږي، مګر هغه بلوچستان دی. خو مګر دې کې پښتونخوا کې دوی چې ځکه دا خو ډېر مکار خلک دی پنجابیانو، دې ته ویلې دا خیبر نوم به ورسره تړي، بیا به سره دا موږ منظوروو. نو د خواجه رفیقه خبرې به یې ومنله او د خیبر د پښتونخوا سره د خیبر هم ور وتړو. ځکه دا ما لږ روښانه کوو، دا ما ځکه دا خیبر ورسره ذکر ترې کړی دی چې دا ولې د خیبر نوم لکه د پښتونخوا سره لګېدلی او رسمي شوی دی. نو په دې کې هغه کمې هلې ځلې چې په هغه وخت کې قوم پرسته ګوندونو کړي وو، لکه په هغې کې عوامي نیشنل پارټي چې وه دې یا ګوند ورته موږ ویو، نو هغې دغه خپل کوښښ کې بیا هم تر یو حده پورې بریالي شولو، خو بیا هم د خیبر پښتونخوا سره ولګول. اوس په خبرونو کې د پنجاب په میډیا کې ورته KPK وایي. نو دغه مسله ده، هغه اصلي مسلې ته به راځو. نو ولې پښتو ژبه لا هم رسمي نه ده تر اوسه پورې؟ دا ولې رسمي نه ده؟ نو په دې باندې به مخکې ځو، خبرې به پکې وو. ریاستي پالیسي نه ده، پنجاب پالیسي څه ده په دې کې؟ ځکه ته واک چې دی هغه ټول د پنجاب په لاس کې دی. په دې باندې به زه نور هم خبرې کوم چې ولې خپله پنجاب بیا ولې اردو ژبه دغلته رسمي کړې ده. دا به هم زما په دې خبرو په منځ کې راځي. اردو د ملي وحدت تر نامه لاندې وتپل شوه په ټولو قومونو باندې. په هغه وخت کې بنګال هم د پاکستان برخه وه، نو په دې باندې هغې ته به مشرقي بنګال ویل. هغه هم ورسره یو ځای به په دې ټول ته بیا چې دی پاکستان وي، او په هغه وخت کې د ټول دې خوا ته چې دا څلور صوبې دي لکه پنجاب شو، سند شو، بلوچستان شو، پښتونخوا شوله، د دوی نه چې دوی به چې ټول یو ځای شو، اما آبادي چې ده هغه به د دغه ځای ته وه د بنګالیانو. او دلته دې خوا ته چې وو دلته خو بیا قومونه هم زیات وو، هلته اکثریت د بنګال قوم وو. نو بیا هم هغوی ته بیا حکومت هم نه ورکوو. چې کله به هغوی په دغه انتخابات بیا وګټل، نو بیا به هم پنجاب نه پرېښودل چې د پنجاب فوز چې هلته په دې ټولو قومونو باندې د هغې بالادستي ده او حکمراني پرې ده، هغې به نه پرېښودل چې هغوی په حکومت کې راشي. خو دې پنجاب لکه ولې د پنجابي ژبې د قومي کولو غوښتنه یې ولې نه کوله؟ هغې ځکه چې اردو او پنجابي ژبه دا یو بل ته ډېر ورته والی لري. که چېرته د یو سړي په اردو ژبه زده او هغه خبرې کوي، نو پنجابی به پیږي، او که چېرته یو پنجابی خبرې کوي او یو اردو ژبې او اردو ژبې زده، نو هغه په پنجابي په ډېرو خبرو پیږي، دغه جملې نه خپل معنا راغستلی شي.
نو په دې خاطر باندې چې کچیرته پنجابي خو دوی نشره کولای چې د ټولو قومونو باندې وروتپي نو دوی دا فکر وکړو چې که پنجابي ژبه وي نو دا خو بیا پنجابي ته ډېر نږدې ده بلکې تقریبا د یو لهجې شکل ورته ورکوي نو ځکه دا به د اردو په نوم باندې به دا پنجابي واکمنه ژبه شي نو په دې باندې به داسې شي چې د پنجابي هغه کلتوري او ژبنی حاکمیت به په دې نورو قومونو باندې پاتې شي خو بیا بنګالیانو چې دی دا خبره ورسره نه منله بنګالیانو هغه ویل چې موږ خپله ژبه په خپله خاوره باندې واکمنه غواړو دلته د دفتر او د تدریس ژبه غواړو نو هغوی بیا د دغه دپاره هغه مبارزه وکړه ځان یې آزاد کړو خو پاتې شولو پښتانه چې دي لکه په 1902 کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت په اقتدار کې راغی مګر خو په هغه وخت کې دوی ونه شو کولی چې خپله ژبه چې دا دفتر ته ورنه باسي او د دفتر ژبه کې بلکې په دې ځای باندې هغوی په هغه وخت کې اردو ژبه ویلې چې زم دا صحیح ده ځکه او په هغه وخت کې تقریبا په 1902 کې زما په خیال سره کپاوی کې ودي کې زما دقیق تاریخ یې د خو سیندیانو چې دی هغه ډېر تکړه خلکو خپله ژبه چې ده هغه د سند رسمي ژبه کړه اوس هم یو څه کارونه هلته په سند کې په سندي ژبه کېږي خو بیا هم هغه چې څومره حق و هغې ورته لا اوس هم نه دی ورکړی خو بیا هم په دې نورو لکه په بلوچانو او پښتنو باندې هغوی چې لکه د خپلې ژبې سره د هغې هغه مینه زیاته وه نو هغه ژبه یو څه هلته رسمي شوله نو بیا داسې و چې دغه پښتنو په دې ونه توانېدل چې په هغه وخت کې په 1902 کې خپله ژبه لکه څنګه چې سیندیانو رسمي کړه او بنګالیانو خو مکمله خپله خپلواکي ترلاسه کړه دوی د خپله ژبه په واکمنۍ کې رانوستله بیا کله چې په 2000 کله چې په 2008 کال کې بېرته عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې راغی نو دغه په همدغه د هغې په حکمرانۍ کې په پښتونخوا باندې بیا دا کار وشو چې د قبیلې د وفاقي حکومت نه دغه کو بریلی کو او بیا د خیبر پښتونخوا نوم یې واخیستو خو بیا لږ یو څه کوشش یې وکړو چې بیا پښتو ژبه په دفتر کې راولي خو بیا هغې هغه څومره چې لکه دوی هم داسې ډېر ورپسې نه شول او ډېر زیات لکه په دې باندې فشار را نه وړو خو بیا هم یو څه دغه مکتبونو ته یا ښوونځیو ته یا سکولونو ته یو څه اندازه پکې ورنه ایستله خو بیا دې ته لکه اوس دې ته وایي سیمه ییزې ژبې له رسمي اعترافه محرومې شوې لکه دې ته سیمه ییزه ژبې ورته د پنجابیانو په هغه نصاب کې دي ما دلته نه غوښتل چې دا ته ولیکم چې پښتو یوه سیمه ییزه ژبه ده بلکې پښتو چې دا د یو غټ ملت ژبه ده د 8 میلیونو پښتنو ژبه ده د 8 میلیونو پښتنو ژبه ده او دا چې دی دې ته یعنې د پنجاب په تدریس یا په هغه دغه کې چې دی نصاب کې دې ته یو سیمه ییزې ژبې وایي هغه ته دې په خاطر باندې وایي چې پښتانه په دې پوه نه شي چې دا د یو لوی ملت ژبه ده او په یو لویه جغرافیه کې دا ویل کېږي اولته په ځینې جغرافیه کې لکه افغانستان شو تل په دفتر کې یو څه اندازه چې دا هغه کارول کېږي هم او رسمیت هم لري لکه په د افغانستان په کرنسي یا د هغه ځای په پیسو پښتو ژبه لیکل کېږي همداسې په پاسپورټونو کې یا که موږ وګورو په دفتر کې یو څه یو اندازه کارول کېږي خو بیا هم یو دغه شته خو مګر په پښتونخوا کې چې دی هلته دغه ژبه د رسمیتونه چې ده هغه د برخې ده بیا چې دی پښتو د ریاستي پاملرنې برخمنه نه ده نو دې په خاطر باندې ځکه پنجابیان په دې پوهېږي که چېرته د پښتونخوا رسمي او د نصاب ژبه پښتو شي دا به بیا افغانستان ته نور هم ورنږدې شي او د وخت په تېرېدلو سره به دوی کې هغه یووالی زیاتېږي او بیا به لوی افغانستان جوړېږي نو د دې په خاطر باندې دغه ژبه چې ده دا یې د رسمیتونه او د نصاب نه بهر کړې ده او بلکې دغه نورې ژبې چې لکه اردو شوله یا انګریزي شوله دا یې په پښتنو کې لکه داسې کړي دي دوی په ذهن او په فکر کې د ماشومتوب نه دا داسې ور دغه کوي چې د دوی مینه د هغه پردۍ ژبو سره زیاتېږي بیا بلوچانو هم دا کار کړی بلوچانو باندې هم دا کار کړی چې هلته هم دا ژبه نه ده پرېښودلې که دا ژبه چېرته په بلوچستانو کې هم په هغې کې دفتر کې وي او په نصاب کې وي نو بیا په هغې کې هغه نېشنلیزم به پکې راتلو نو دې په خاطر باندې چې هغه نېشنلیزم مړ کړي او قومیت د دوی نه واخلي او پاکستانیت پکې وروتپي او د اردو ژبې په زور باندې دا پکې وروتپي او د دې باندې یو ملي وحدت په پاکستان کې رامنځته کړي او د قومونو نه هغه خپل پېژندګلو هغه ترې واخلي او دغه د پنجاب پېژندګلو چې ده دا په دوی باندې وروتپي لکه د یو غلام قوم په شکل باندې نو هغه بس د پښتنو مرته کار نه دی کړی او دغه تر اوسه پورې لا دا ژبه چې ده دا د نصاب نه په پښتونخوا کې او هم د رسمیتو نه محرومه ده د کار د روزګار دا ژبه نه ده دا ډېر اوږد بحث غواړي خو زه به داسې نن لږ لږ ویم بیا دا موږ به په دې باندې پروګرامونه کوو مرکزي واک او پنجابي بالادستي
نو د دې ټول علتونه ماغه د پنجاب واکمنی ده د هغې بالادستي ده او د هغې هغه اوږد فکر او سوچ دی چې څه رقم پښتانه پاکستانیان کې او پښتونولي دې واخلي او د پنجاب په غلامۍ کې وساتي. نو دا ډېر زیات ښه اوږد فکر لري. د دې لپاره یو ښه پالیسي دوی جوړه کړې ده چې څنګه پښتانه غلامان کې او دغه نور قومونه خپل په غلامۍ کې وساتي. واک د پنجاب په لاس کې دی، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، که په فوز کې دی، که په ادارو کې دی، که په عدالتونو کې دی، دلته ټول واکمن چې دی هغه پنجابي قوم دی. اردو د واک ژبه ده. دا یې ولې کړې ده؟ په دې باندې مخکې ما خبرې وکړم، دې په خاطر چې وکړه چې دا پنجابي ته ډېر ورته والی لري. که زه اوس یو خبره وکړم چې د پښتون ماشوم هغه اردو ژبې شي، دې ته بیا ډېره مشکله ده چې دا بېرته پښتون شي او پښتو ژبه زده کړي. ځکه داسې ډېر پښتانه چې په پنجاب، په پاټک او میانوالي کې او په کراچۍ او نور ځایونو کې اوسېږي او هغه اردو ژبې شوي دي، هغه اوس بېرته پښتانه کېدلی نه شي. داسې په روهیله چې ورته وایي، هغه روهیله پښتانه هم په هند په ځینو برخو کې اوسېدل، هغه چې اوس هغه د اردو یا هندي ژبې ته وختلي دي، هغه هم بېرته نه شي کولی چې بېرته پښتو ته راواوړي، ځکه چې هغه ژبې په منځ کې ورته والی نشته دی او ډېر زیات توپیر پکې موجود دی. خو پنجابي چې ده هغه بیا هغه په دغه کې توپیر دومره نشته په اردو ژبه کې. نو که چې د پنجابي ماشوم اردو ژبې ته واړې په یوه هفته کې هغه بیرته پنجابي ژبې ته راتلی شي. که اردو ژبه ولیکي بیا په پنجابي ژبه هم بیا په اسانۍ لیکلی شي کولی. نو دې کې د دوی هغه اوږد او لرې سوچ و چې دا ژبې قومي منلې ده په پاکستان کې. پښتنو له واکه او واکمنۍ بهر، پښتو له واک او واکمنۍ بهر ده. لکه څنګه چې یوه ژبه په دفتر کې نه رسمي ژبه نه، هغه بیا د واک، د اقتصاد او د ضرورت نه هغه بیا بهر او هغه دوی ساتلې ده. او پښتنو چې دی هغوی په غیرت نه دی کړی، هغوی ورسره دا منلې ده. بیا پښتنې مشرتابه لکه دې کې چې داسې دی لکه ما مخکې څنګه ویلې چې عوامي نېشنل ګوند یا هغه کومه پارټي چې ده ANC چې ورته وایي، هغه چې کله په 1902 کې راغلی نو هغې وایي دوی تاسې شعارونه یې ورکول، خو مګر دغه خپله ژبه چې ده دا په پښتونخوا کې رسمي نه کړه، دیونه سیندیان ته کړه. هغوی چې دی خپله ژبه په سند کې په همدغه 1902 کې هغوی رسمي کړې وه. خو ما نه اوس هغه صحیح تاریخ هیر دی، انشاءالله تعالی په بل کوم پروګرام کې به بیا په هغې باندې خبرې کوو. سیاسي جوړ جاړي ته لومړیتوب، ځکه همدغه د قوم پرسته ګوندونه چې ځان ته وایي دا جوړ جاړی کوي د نورو ګوندونو سره چې څنګه په حکومت کې راشي. او په همدې باندې به زه لږې خبرې وکړم، دغه مذهبي کوم ګوندونه چې دي دا هم ډېر منافقت کوي. که په دې کې دغه جمعیت علما اسلام دی او که جمعیت اسلامي دی، هغه څنګه منافقت کوي؟ ځکه دوی چې کله پښتانه د پښتو ژبې خبره کوي یا د پښتونولۍ خبره کوي، دوی بیا وایي چې نه دا قوم پرستي ده او دا په اسلام کې نشته. مګر همدغه جمعیت اسلامي، همدغه جمعیت علما اسلام چې د یو څو پیسو په مقابل کې چې د پنجابي ادارو نه اخلي، په پاکستاني قومیت ته کار کوي، چې هغه به د قوم پرستي نه بولي او د اردو ژبې ته کار کوي او اردو ژبه اسلامي ګڼي چې هغه خپله قوم پرستي ده. ځکه چې ته خپله ژبه پرېږدي او یو بلې ژبې طرف ته ځي او د بلې ژبې دپاره کار کوي، هغه خو ته صحیح ګڼي، ځکه چې ته منافق یې. دغه دواړه ګوندونه چې دي منافقت کوي، ځکه چې هلته دوی ته په دې کې پیسې راځي او هغه په دې پوهېږي چې دلته واکمن چې دی هغه پنجابي بوټ دی. نه پنجابي بوټ ته ځکه ځای ماشي نه د پنجاب فوز دی، نه هماغه دوی غواړي د هغې بوټ پالشي وکړي، د هغوی نه بیا پیسې هم دې اخلي او بیا دوی په مقابل کې له دوی څومره پالش کوي، هغومره دوی له په پارلیمنت کې بیا سیټونه ورکوي. ځکه هغه ټول سیټونه ورکول او دغه انتخابات پسې په نوم باندې دغه ټول واک ته رسول کار دا ټول د پنجاب د پنجابي ارمي سره دی. نو دې په خاطر باندې دغه دوه ګوندونه چې دي، که جمعیت علما اسلام دی که جمعیت اسلامي دی، دغه د دې په خاطر چې اقتدار کې راشي او دغه وکړي، نو دا بیا منافقت کوي او هغه د خپلې ژبې نه د خپل ولس نه تېرېږي او دغه دواړو ګوندونو صرف په پښتونخوا کې دغه دی جلدې دي. د دې ځای نه دا چې دی په پارلمان کې راځي، مګر بېرته د خپل ولس سره د پښتون ولس سره منافقت کوي او د دوی ژبه او د دوی کوم حقوق چې دي بیا د هغوی نه د پنجاب ته تېري، ځکه چې په دا غواړي خپل همدغه شخصي دوی په اقتدار کې پاتې شي. نو دا چې دي او ملي ګوندونه هم داسې دي چې هغه هم بیا د اقتدار ته رسېدلو په خاطر باندې پښتانه دوکه کوي او د هغه بیا چې کله راشي بیا نه هغه پښتو ژبې ته کار کوي او نه پښتنو ته کار کوي، بس صرف بیا خپل ځان دپاره کار کوي چې څه هغه د دوی هغه چوکۍ یو څو ورځې یا په اقتدار کې پاتې شي، هغې دپاره بیا دغه کوي، دیم د خپل ولس سره دغه کوي، زیاتی کوي او د خپلې ژبې سره منافقت کوي. د ژبني حقوقو لپاره کمزورې دریځ، دا ما چې مخکې څنګه ویلې، ځکه هغه دریځ ځکه کمزوری دی چې ځکه هغه ولس چې دی هغه هم په پردو ژبو کې زده کړې کوي، ځکه هغه ماشومان ټول هغه داسې د ماشومتوب د نسل الوي کړي چې د خپل ژبې په ځای باندې د اردو او د انګریزي ژبې سره هغوی مینه پیدا شوي، د هغې لیکوالان ولي په هغه ژبه کې د هغوی ادبیات ولي په هغې کې زده کړې کوي، بیا وروسته خپلې پښتو سره هېڅ مینه نه لري، د هغې
لکه د اردو ژبې ډرامې ګوري بیا هغه د دې په هغه شعور او هغه فکرونه کې ما هغه شی نه به کینی بیا د ماغې سره د مینه پیدا کیږي نو ځکه به د هغه قوم پرسته چې دي او هغه ولس چې دی او دا ټول چې دی دا به نو ما کمزوري ولسم کمزوري شوی دی ځکه چې هغه په ما پردو ژبه کې ځکه کړی دی به هغه دغه پکې نشته دی خپل هغه د پښتونولۍ کوم احساس چې دی او د خپل ژبې سره کوم مینه هغه به د بینه کوم شوی دی تعلیم او بازار اړتیا دا خو به ما لکه د معنی مخکې خبرې وکړې چې ځکه چې وجبه د ضرورت نه هغه به دغه نه دغه به د ذکر ژبه نشي کېدل ځکه چې وجبه په وخت کې د ذکر ژبه کېږي چې کله په دفتر کې او هغه کې اقتصاد سره وتړل شي نو به باغی کې خپل خلک پښتانه به ماشومان به خپل هغه خنځوي ته بلګري چې کوم ځای کې تدریس په پښتو ژبه کې ځکه چې روسه د تعلیم یا د ذکر د بشپړېدو وروسته به هغه ته کار چې په پښتو ژبه کې به دی په پښتو خنځي او سکولونو ته به ماشومان لګري خدا چې د کله چې دوی الته ذکر بشپړ کې وسته کار چې دی په دغه اردو او انګریزي ژبه کې نو دې خاطر باندې هغه پښتانه چې دی هغه خپل ماشومان اول خو د پښتو خنځي یا سکولونو ته نشته دی خو به یم نیریږي ځکه چې به پوهیږي روسه کار او اقتصاد چې دی هغه د پردو ژبو سره تړلی دی د والدینو ترجیح تعلیمي ژبو ته و ما مخکې ما په دې باندې خبرې وکړې دا پکې کور شو ښه بنسټونه او نشټواله لکه نه پښتو ژبه لکه د عدلي ژبه نه د تعلیم ژبه نه د اداري اسنادو ژبه چې دا هغه نه ده د زمانه دغه کار چې دی هغه په اردو او انګلیسي ژبه کېږي د پښتو اصطلاحات معیاري نه جوړول هغه ځکه نه جوړیږي چې ځکه ته دغه ژبه نه کارې نو چې کله ته یو ژبه نه کارې نو بیا په هغې کې به دا اصطلاحات څنګه جوړې ځکه چې کله یو ژبه د اقتصاد ژبه نو په هغې کې به ډېر لیکوالان لیکل کوي او ډېر لوستونکي به هم لري نو په هغې کې به ډېر اصطلاحات هم جوړېږي او هغه به معیاري کېږي یوه ژبه په هغه وخت کې معیاري کېږي چې دا کله د ضرورت ژبه شي او دا د دې سره اقتصاد وتړی شي دا دفتر ته ورننوځي بیا په هغې کې ډېر کارونه کېږي لکه اوس که تاسو وګورئ دغه په میلیونو پښتانه چې دي هغه لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي هغوی ته میلیونه کتابونه پکار دي دا په کومه ژبه کې دي دا په اردو او انګریزي ژبه کې دي نو د هغې لیکوالان چې په کومه ژبه کې اردو او انګریزي ژبه باندې لیکل کوي د هغې هغه کتابونه بیا پروشات هم ډېر لري یوازې هغه د ښوونځیو ماشومان چې دومره کتابونه اخلي په هغې کې هغوی ته ډېرې پیسې پاتې کېږي پوهنتونونه او دولتي ملاتړ کم نو ځکه چې پوهنتونونه او دولتي ملاتړ ځکه کم دی ځکه چې دا د اقتصاد ژبه نه ده او نه رسمیاتو کې شامله ژبه ده پایله پښتو د ولس ژبه ده خو د واک نه ده تر څو سیاسي مدني او علمي فشار نه وي رسمي کېدل ناشوني دي ګډ کار ته اړتیا ده لکه څنګه چې موږ دا کار کوو ځکه همدا دې په خاطر کوو چې هلته ولس کې شعور راشي او بیا هغه په خپلو هغه ګوندونو باندې فشار راوړي چې دا ژبه هلته د هغې کې یو بل دا کار دی دا ژبې باندې ځکه زه ډېرې خبرې کوم دا اصلا د لوی افغانستان دپاره یو کار دی ځکه چې کله دلته دغه د کوزي پښتونخوا پښتنو د خپلې ژبې خپل کلتور او خپل خاورې سره مینه پیدا شو هغه خپله بیا لوی افغانستان سره راځي ځکه چې کله د ژبې سره مینه پیدا شو دا به د خپل قوم سره بیا مینه کوي چې کله د قوم سره مینه کوي هغه به خپله د لوی افغانستان سره یو ځای کېدل غواړي نو تر څو سیاسي مدني خو دا خو مول شو ګډ کار ته اړتیا ده دا په شریکه کېږي او بیا مننه که پښتونه یا نظر لرئ هر کله یې کوئ په راتلونکي پروګرامونو کې به موږ بیا په هغې باندې کار وکړو نو ډاکټر صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې دومره انتظار یې وکړو دا زما خبرې لږې زیاتې شولې اوس به ډاکټر صاحب ته وخت ورکړم ډاکټر صاحب خپل نظر له ملګرو سره شریک کړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ قدرمن او محترم روزماني صاحب تاسو ته د لوی افغانستان د لیدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم همیشه تاسو د وخت مطابق موضوع باندې انتخابوي او هغه باندې ډېره ښه تفسیر وکړه ستاسو نه یو نړۍ مننه کوم ودان نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي ډېر زیات قدرمن او محترم زماني صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه جمعیت علما ته جمعیت اسلامي ته الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي چې اقرأ ولوله د هغه چا په نوم باندې چې دغه ټول مخلوق پیدا کړی دی د څه خاطر باندې ولوله په اقرأ باندې موږ ډېر بحث کولی شو اقرأ ولوله د خپل قوم دپاره د خپل ملت دپاره د خپل ژبې دپاره د خپل دین دپاره د خپلې کورنۍ دپاره د خپلې جغرافیه دپاره د خپل تاریخ دپاره د هغه نه ساتنه وکړه خو مګر بدبختانه چې زمونږ دیني عالمان د دین په نوم باندې خپل ملت هم ټاکي خپل قوم هم ټاکي او خپل ژبه هم ټاکي او
خپل تاریخ هم ټکوي، خپل جغرافیه هم ټکوي. نو د څو پیسو په مقابل کې هغه د هر څه نه تیر دي چې موږ او تاسو د پاکستان د جوړېدو څخه دغه ټولو واقعیتو عیني شاهدان اوسو. ځکه دلته نه الله ویلي او نه د رسول ویلي دي. ځکه چې الله جل جلاله بل ځای په قرآن پاک کې فرمایي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي، چې ما هیڅ رسول نه دی لېږلی مګر په ژبه د قوم ما لېږلی دی، دغه قوم په ژبه ما لېږلی دی. مګر زه په دې باندې ډېر افسوس کوم چې نن زمونږ دینی علما یا دینی رهبران د دین په نوم باندې، زه خو ورته رهبر نه یم هېڅ وخت کې، زه ورته دغه ورته یم تجاران ورته یم، دا یو بزنس کوي په ژبه باندې، په قوم باندې او په ملت باندې، په اسلام باندې، په دین باندې او په مذهب باندې. ځکه چې اوس موږ او تاسو دغه ټولو واقعیتونو عیني شاهدان اوسو. ځکه چې د پاکستان د جوړېدو څخه اوسه پورې دوی څه کړي دي. نو په دې خاطر باندې ورته الله نه د الله حکم منلو د خپل ملت په ارتباط باندې او د خپل تاریخ په ارتباط باندې. ځکه چې اوسه پورې د پاکستان کې هغه ځوانان چې عمر 40 کال وي یا د 15 کال وي یا د 25 کال هغه د خپل تاریخ نه خبره دي. ځکه ټول هغه څه کړي دي چې د لوی افغانستان تاریخ جوړونکي یا د نړۍ امپراتوري د دوی څخه کتن د ذهن ورته وباسي تر څو پورې چې دوی خپل د لوی افغانستان د جوړېدو مخنیوي وکړي په مختلفو دلایلو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، او د ډیر یو ناچیزه تحفو ورکولو د پنجاب د ریاست خوانه دوی ته چې دوی هر څه دغه کړی دي. یعنی دوی د دین په نوم باندې خپل ملت هم ټکولې ده، خپل ژبه هم ټکولې ده او خپل تاریخ هم ټکولې دي او لا ټکوي. خو زه په دې باندې ډیر افسوس کوم چې ان شاء الله اوس ځوان نسل په دې باندې پوه شوی دی. زه د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه په ټول ځوان نسل باندې غږ کوم چې نور راپورته شي او خپل ژبه د مکتب ژبه کې، خپل ژبه د عدالت ژبه کې، خپل ژبه د تعلیم ژبه کې، خپل ژبه د ساينس ژبه کې، خپل ژبه د دفتر ژبه کې. ځکه چې کچیرته دا اعلی دا پښتو حاله د نورو ژبو سره سیاله کېدی شي، د اردو سره یا د پنجابي سره یا د انګلیسي سره یا د نورو ژبو سره، چې دا حاله چې خپل پښتانه د تکار وکي. یو وخت چې خپل پښتانه د تکار نه کوي نو د لپاره خو پنجابي کار نه کوي، د لپاره سندي کار نه کوي، د لپاره بلوچ کار نه کوي. نو د پښتو ادب او د پښتو د تاریخ لیکونکو او د پښتو د فرهنګ پالو باندې او سیاست پالو باندې غږ کوم چې د خپل مورنۍ ژبې لپاره دا کار وکي. او ځکه چې هغه یو بیت ما ته را پیدا شو چې پښتو خفه ده پښتنو نه، پښتو خفه ده پښتنو نه، څه به ګیله کړي د پردو نه. هغه خلک چې هغه ستا ژبه نه مني، ستا قوم نه مني، ستا تاریخ نه مني، ته هغه ته څنګه وایي چې زما د ژبې لپاره کار وکړه. نو زه په خاص ډول باندې هغه د پښتنو مشرانو نه، د پښتنو پوهانو نه د هیله کوم چې د خپل ژبې لپاره کار وکړي. ځکه وایي چې د بل ژبه زده کول یو لوی کمال دی، د بل ژبه زده کول یو لوی کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالي ده. زه په دې باندې ډیر افسوس کوم چې موږ او تاسو پاکستان کې الحمدلله ډیر وخت تیر کړی دی او دا موږ ته معلومات دي چې هغه بیچارهګان چې هغه پښتو وی لکه انکوچ وی، دا چې ورته سخت لیکل خو پرې د لیکل خو بالکل نشي کولای چې هغه په خبرو کې هم بیچارهګان ډیر مشکلات لري. او حرف ورسره پښتو استعمالي، نور ورسره 15 حرف انګلیسي، اردو او پنجابي ورسره استعمالي. دا ولې چې د پښتو د پاره اس په کوزه پښتونخوا کې کار نه دی شوی. نو په دې خاطر باندې کار کول په کار دی. وخت کې کار ونشي نو یوازې په ویلو باندې سن کیږي. یعنی لکه دا ټول پنجاب دا کار ولې کوي؟ مخکې تاسو ور باندې ډیره ښه تفسیر وکړه، ورته اشاره وکړه. دا په دې خاطر باندې چې چیرته پښتانه د خپل تاریخ، د خپل فرهنګ او د خپل طاقت او د قوت څخه خبر شي نو بیا د لوی افغانستان د جوړېدو مخه هیڅ نشي ډب کولی. لوی افغانستان به جوړ شي او پښتانه به راټول شي، دینه به یو غټ طاقت او قوت به جوړ شي، نو بیا د پنجاب لپاره دا یو غټ خطر دی.
او پنجاب هیڅ وخت کې د اجازه نه ورکوي. یعنی په مختلفو اشکالو سره غواړي چې د پښتو ژبه هیڅ وخت کې د دفتر ژبه نشي. پښتو ژبه هیڅ وخت کې د ساينس او ټکنالوژي او د زراعت او د تجارت او د صنعت ژبه نشي. نو په همدې خاطر باندې نو دا د پښتنو لپاره په کار دي چې د خپل ژبې لپاره کار وکړي چې څومره د خپل د خپل امکاناتو څخه زیات به د لپاره امکانات برابر کړي چې تر څو خپل ژبه د نورو ژبو سره سیاله کړي. او دا حاله سیاله کېدی شي چې موږ په پښتو باندې خبرې وکړو، دا حاله سیاله کېدی شي موږ په پښتو باندې لیکل وکړو، دا حاله سیاله کېدی شي موږ پښتو د تعلیم او تربیې ژبه وګرځو. او که چېرته موږ داسې ونه کړو نو په ژوند کې به موږ همدغسې وروسته به پاتې. او دا اوس خو الحمدلله هغه کوم زمونږ د دین عالمان چې دي یا دینی په اصطلاح زه ورته رهبر نه یم، په اصطلاح رهبران چې دي اوس خو الحمدلله د هغوی هغه اصلي شکلونه ټولو خلکو ته دغه شوي دي، معلوم شوي دي او افشا شوي دي چې دوی د ژبې د نوم لاندې، دوی د اسلام د نوم لاندې دوی کم کارونه کوي او د چا په اشاره باندې کوي او د چا په نفع باندې کوي. نو موږ په دې باندې نور په دې باندې ځوان نسل زمونږ نه غولېږي. نو زه د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه په ټولو افغانانو او پښتنو باندې غږ کوم چې راپورته شي او خپل ژبې دپاره کار وکړي تر څو پورې چې د پښتو ژبه د نورو ژبو سره سیاله شي. ځکه چې الحمدلله مونږ مخکې هغه د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې هم ویلي چې پښتو ژبه کم شرایط لري او یا کم قانون لري، نور ژبې د هغې نه عاجزه دي. ځکه چې پښتو هم قانون دی او هم کلچر دی او هم فرهنګ دی او هم ادب دی او هم د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو مشکلاتو د حل سبب دی. ولې که موږ دا پښتو په خپل ځان کې راولو او که خدای ناخواسته موږ په پښتو کې ځان کې را نه ولو، پښتو په خپله باندې ونه ویو، په خپل کور کې موږ خپلو اولادونو باندې ونه ویو، په خپل دوستانو باندې ونه ویو او تر څو پښتو موږ د مکتب ژبه نه کړو هیڅ وخت کې پښتو ترقي نشي کولی. او ځکه چې چېرته پښتانه دپاره کار ونه کړي نو بیا خو نو د نورو خلکو نه موږ ګیله ولې وکړو. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ د پښتو دپاره شپه ورځ زحمت وباسو تر څو پښتو د نورو ژبو سره سیاله کړو. مننه ډاکټر صاحب. ملګرو دا څوک چې موږ ګورئ داسې چلې چې دا زه غواړم په د لوی افغانستان تلویزیون چې موږ په فیسبوک کې د هغې دپاره پاڼه جوړه کړې ده، که چېرته د هغه فالورز ډېر شي، ځکه اوس لا اجازه نه راکوي، ځکه هغې کې تقریبا 160 فالورز دي. نو ځکه زه دغه خپل فیسبوک باندې زه راځم. نو که چېرته ملګري دغه د زموږ د فیسبوک پاڼه لکه LA لوی افغانستان ټي وي په 40 په نوم باندې چې دی دا او د یوټیوب چینل چې هغې کې خو ښه دی اوس پکې زه په ژوندۍ بڼه راتلی شم، هغه هم LATV 40 په نوم باندې لوی افغانستان ټي وي 40 ساعته هغه چې دی نو هغه په یوټیوب کې هغه هم شته او د فیسبوک هغه هم خوښ کوي. بیا به زه انشاءالله تعالی په هغې کې به زه په ژوندۍ بڼه راځم. نو اوس چې دی ځکه دلته موږ سره لا بیا هم ښه دی لږ شمېر زیات دی، هلته کم دی ځکه 100 کسان دي. نو تاسې مهرباني وکړئ چې بیا زموږ دغه د فیسبوک پاڼه هغه درسره خوښه کړئ، ځکه زما پخوا فیسبوک پاڼه هغې کې تقریبا 140 کسانو خو هغه بیا هیک شو، هغه زه نشم کارولی. نو هغه پخوا به چې موږ پروګرامونه کول موږ به په هغې کې راتلو. نو انشاءالله تعالی موږ به په دې باندې نور هم ډېر پروګرامونه کوو. دغه مدثر ورور هم دا کومنټ رالیکلی، زه دا خپله دغه سکرین باندې ما ښکاره کړو نو لوستل به چې انشاءالله تعالی که کله څوک دا پروګرام ګوري بیا هغه کولی شي په خپله یې ولولي. مننه له ټولو ملګرو څخه. ډاکټر صاحب که تاسو څه نه ویل بیا دا پروګرام به راټول کړو انشاءالله تعالی ناوخته دی بیا به سبا ته بل یوه نړۍ مننه زما چې محترم پکه زه د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ټولو افغانانو باندې غږ کوم که چېرته تاسې براله څه نشئ ویلی د خپلې ژبې دپاره د لوی افغانستان د جوړېدو دپاره نو دا خو کولی شي د لوی افغانستان د تلویزیون اواز د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوئ تر څو پورې چې پنجابي ریاست پوه شي چې واقعا نن پښتانه راویښ شوي دي او هغه د خپل حقه حقوقو زموږ نه طلب کوي او دا حقه حقوق غوښتل کېږي، نه یوازې دا اخیستل کېږي. نو دا زما یو خواهش دی د لوی افغانستان د تلویزیون د ټولو لیدونکو اورېدونکو څخه چې دغه د لوی افغانستان غږ د نړۍ ګوټ ګوټ ته او کور کور ته او فرد فرد ته ورسوي. مننه ډاکټر صاحب. نو ملګرو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.